د مؤمن بنده خویونه او صفات د الله رب العزت پر رحم او کرم سره بیانېدو او په هغه سلسله کې موږ مکمل څو خویونه بیان کړو 3 که 2 هم بیان کړو اخرنی خوی د الله لحاظ ساتل مؤمن بنده د الله لحاظ ساتي او د هغې وضاحت خپل ځکې شی و چې د الله لحاظ ساتل د دې معنی څه ده او په څه طریقه د الله رب العزت لحاظ هغه ساتلی کېږي نن به انشاءالله یو بل خوی او صفت بیانو د مؤمن چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی او ما تیر شوي درس کې دا خبره تاسو ته کړې وه چې دا خویونه ټول په یو مرتبه کې نه دي یعنی بعض خویونه هغه دي چې هغه په یو بنده کې نه وي نو هغه د سره مسلمان کېدی نه شي خو بعض خویونه هغه دي چې هغه کله په یو مسلمان کې راشي نو هغه په اوچتې مرتبې ته رسي او چې دغه خوی پکې نه وي نو دی کمزوري ایمان والی نننی چې کوم خوی دی د هغې تعلق د عقیدې سره دی نو په دې کې ګنجایش نشي کېدی چې یاره زه خیر دی که دا خوی چا کېږو ډېره ښه خبره ده او که چا کې نه یو دومره دی چې لږ کمزوري ایمان والی دی دا مسله د توحید ده دا د عقیدې ده او الله رب العزت د انبیا رسولان را لیږلي د عقیدې د مسلې دپاره دي قرآن د اول سر نه د آخري سره پورې وګوره د انبیاو دعوت چې شروع کېږي نو هغه د دې ځینه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ای قوم زما بندگی د هغه الله کوئ خالص چې د هغه نه علاوه ستاسو بل معبود نشتی دا د توحید مسله خبره شروع کېږي په توحید باندې او ختمیږي په توحید باندې دا نور چې څومره احکامات دي او مسایل دي هغه ټول په دې منځ کې راځي چې توحید نه بیا هېڅ نشتی نو بندگی د الله عبودیت د الله دپاره د الله وحدانیت منل د هغه نومونه منل د هغه صفات منل د هغه الوهیت منل الله سوی صورت یاسین کې وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم او خالص بندگی زما کوي همدقه نیغه لار ده د دې نه چې اخوا کېږي ته کږې ته کوزېږي او د دې نه چې اخوا کېږي ته ګډوډ کېږي عبادت د الله توحید د الله نو عبودیت د الله چې حکم د الله به منلی کېږي د الله د فیصلې مخالفت نشي کېدی د الله د فیصلې په مخ کې اخوا دیخوا نه کول د الله رب العزت د امر او د نهي خیال ساتل دا ټول په توحید کې دننه راځي د هغه نه علاوه د بل چا نه داسې نه یېرېده لکه څنګه چې د الله نه یېره کېږي د هغه نه علاوه د بل چا نه داسې امیدونه نه ساتل لکه څنګه امیدونه چې د الله نه ساتلی کېږي عبودیت د الله دپاره یعنی الله ته غاړه یې هغه ته واپس کېده په هر څه کې وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الله وی خپل رب ته انابت وکړي یعنی هغه ته واپس کېږي واسلموا له غاړه هغه ته کېږي غاړه الله ته یې ښوده دې ته عبودیت وایي دې ته توحید وایي دې ته د الله منل وایي چې سره ته هغه هغه به کې چې د څه نه دې منع کېږي د هغې نه به منع کېږي عبودیت یا بندګي د الله کول معنی الله نه مرستې غوښته خصوصا په هغه وخت کې چې یو مخلوق ستا په کار نه راشي او د موسی علیه السلام واقعه د بني اسرائیلو سره چې کله هغوی په دریاب باندې تېرېدو فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون کله د فرعونیانو او د بني اسرائیلو یو بل ولیدو چې دغه د فرعونیان را روان دي نو هغو چغې کړي موسی علیه السلام ته وی انا لمدرکون موږ خو راګیر کړی شو قال کلا وی هېڅ چېرې نشي کېدی ان معي ربي سيهدين زما سره زما رب دی هغه به زما مرسته کې ما ته به یو لاره ښیي دې ته وایي بندګي د الله توحید د الله چې صرف مرسته کوونکی ذات هغه الله دی د بندګانو مرسته هغه په بعضو کارونو کې ده او د بعضو وختونو دپاره ده او موږ په هر مانځه کې
او په هر رکعت کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا داسې پسې زه موږ د توحید د عقیدې تعریف نه بیانو نه د هغې په باره کې خبره کوو تفصیلي مقصد د خبرې دا دی چې بندګي د الله کول معنی ده چې ستا به یو مضبوطه راسخه ثابت عقیده داسې عقیده چې هغه به مکمل په الله باندې جوړوي دې ته توحید وایي دا وخته پورې سړی مسلمان کېدی نه شي خو چې کله دا عقیده کمزوري شي که نه په زړه کې او چې کله په دې عقیده باندې دوړه راشي او چې کله شبهات ورته راپرېوځي او د سره دومره علم او تقوا او ایمان نه وي چې هغه شبهاتو مقابله وکړي نو د ده د عقیده بیا د جولا کور خو م لیدلی که نه هغه چې کومه جاله جوړه کړي د هغې هغه تارونه م لیدلي د ده د عقیده بیا دغه تارونو پورې ونښلي یا د دې نه م کمزوري كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون او چې کله دې رسۍ د الله او رسۍ د رسول صلی الله علیه وسلم یعنی قرآن او حدیث او شریعت او توحید پرېږدي نو دې بیا په دغه پړو کې ونښلي په خزعبلاتو پسې په ګمراهیانو پسې بلکې په کفر پسې روان شي او خپل عمل ورته بیا ښایسته ښکاري یاره که یم زه یم او عقیده زما صحیح کله چې بندګي د الله کمزوري شي د یو بنده که نو عبودیت کې کمزورتیا راشي او په توحید کې کمزورتیا راشي نو د دغه خلکو بیا زړونه او عقیدې هغه په ګډو وډو خبرو پورې ونښلي په یو فاسق فاجر باندې د عقیده جوړه شي په یو دجال دروغجن باندې د عقیده جوړه شي په کوډګر باندې د عقیده جوړه شي په پالګر باندې د عقیده جوړه شي په نجومي باندې جوړه شي دا هر څه هله کېږي چې کله د انسان عقیده کمزوري شي نن به موږ خبره دا کوو چې د مؤمن یو خوی دا دی چې دی د کوډګرو د پالګرو د جادوګرو نجومیانو نه ځان لرې ساتي او د دغه خلکو په باره کې دا عقیده نه ساتي چې یاره دوی سره علم الغیب دی یا دوی له الله یو خاص طاقت ورکړی دی چې هغه د بل چا سره نشتی یا دوی زمونږ مسله حل کولی شي مصیبت کې زمونږ په کار راتلی شي دا د مؤمن عقیده نه ده بلکې مؤمن د دغه کیسو نه ځان لرې ساتي وګوره پیریان چې کله هغوی ایمان راوړو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نو هغوی خپل منځ کې دا خبره وکړه وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق په دې پیریانو کې دا سرکشي چې راغلی وه که نه او د الله نافرمانه شوي نو د هغې یو وجه دا وه چې د بعضو انسانانو به پناه نیوه په د بعضو پیریانو پورې یعنی پناه خو الله پورې به نیسي دوی به پناه به چا پورې نیوه پیریانو پورې د هغې د لاسه به پیریانو کې سرکشي راله کله چې عقیده کمزوري شي سړي دا حال شي خالق د پیریانو پرېږدي او په پیریانو پورې ونښلي خالق د انسان پرېږدي او په هغه انسان پورې عقیده وتړي نو بیا دې کله په کوډګر پسې منډې وهي کله په جادوګر پسې کله په کاهن پسې کله ترویتي پسې کله پالګر پسې او ګډوډي او سبحان الله دا خبره یاده کوي چې کله دې عقیده کمزوري وکنه نو کله د یو په در او کله د بل په در او د هر چا په در به دې کېښوري او ذلت او خواري او شرم دا به دې په نصیب وي خو چې کله دې توحید مضبوط او عقیده دې په الله مضبوط او عزتمند دی ځکه چې ستا یو در دی او هغه معلوم در دی الله ته واپس کېده په الله باندې ایمان په الله باندې یقین په الله باندې توکل د الله نه امید د الله نه یره هر څه واضح دي هر څه معلوم دي دا تندی به دې صرف هغه ته ټیټېږي د املا به دې صرف هغه ته راکوځي او چې کله د الله په باره کې د عقیده کمزوري شو نو کله یو ځای ته او کله بل ځای ته او هر ځای کې به ذلیل او خوار ګرځي نو به انشاءالله دې مسلې په باره کې څه نه څه خبره کوو کاهن په عربي کې دې ته کاهن هم وایي ساحر ورته هم وایي عراف ورته هم وایي نور نومونه هم شته کاهن په اصل کې چا ته وایي ور کاهن مختصر تعریف دا دی اگر که ډېر تعریفونه شي دي هغه دا چې څوک دعوه د غیب وکوي یعنی کوم سړی چې د غیبو دعوه کوي که نه دته کاهن ویلی کېږي د مستقبل خبرې خلکو ته بیانوي د پیریانو په واسطه سره په نورو ګډو وډو لارو سره یا په دروغو سره او څه نه څه طریقې استعمالوي نو دا پیریان په کوم استعمالوي شیطانان ورسره ملګرتیا کوي
او دا دعوه کوي چې زه غیب بیانولی شم، ځکه چې هر شی چې د انسان نه پناه دې ته غیب ویل کېږي، خو دا غیب کله نسبي، یعنی غیب په نسبت د یو کس یې. اوس ما یو خبره نه ده لیدلې، نو زما په نسبت، زما په اعتبار هغه څه دی؟ غیب دی، خو بل کس تی خبره دی، د هغه دپاره غیب نه دی. او کله داسې خبرې چې ټولو نه پټوي. د مستقبل علم دا هېڅ چا ته نه دی معلوم سوای د الله نه. نه نبي ته معلوم دی، نه ولي ته معلوم دی، نه ملایکو ته معلوم دی، نه پیریانو ته معلوم دی، نه جادوګرانو ته، نه کاهنانو ته معلوم دی. به یو بل اصطلاح علما استعمالوي او عربۍ کې العراف ورته ویل کېږي. عراف چاته ویل کېږي؟ دی بعض کارونه کوي، لکه څه داسې تپوسونه د خلکو نه کوي او څه داسې چل ول کوي او وایي زه دې سره چې دی که تا نه چا څه شی پټ کړی هغه معلومولی شم، او که تا نه څه شی ورک شوی هغه معلومولی شم، سبا به تا سره څه کېږي هغه زه معلومولی شم، او ستا په نصیب کې پر روان کال کې څه دي دا زه معلومولی شم. دی هم د دغه اولني رور دی او هغه د ده رور دی. بیا دغه شان دې کې دننه راځي رمال ورته ویلی کېږي، په دې شګو باندې لیکل کوي. دغه شان نجومي، یاره ستا ستوری اوس په ګردش کې دی او ستا ستوری کته دی او ستا ستوری بره دی، ته به چې دی په دې میاشت کې تاله به دا مصیبت راځي، په دې میاشت کې به تا دا بیماري را روانه ده، را روان میاشت کې به ستا حالات ښه شي. دا هم دغه قسم دی. بعض هغه دي چې هغه د سړي دا ورغوی ګوري، دې ته داسې ګوري نو ته چې دی را روان کال کې به داسې کېږي، ته به غریب کېږي، ته به مالداره کېږي. دا هم د دوی د جماعت نه دی. بعض نصیبونه معلوموي په نورو طریقو سره، د سړي مخ ته ګوري، وایي زه ستا مخ ته ګورم، زه ستا نصیب معلومولی شم. په دې کې په دې اولنو کې څه فرق دی؟ هېڅ فرق پکې نشته. خو د هغوی طریقه یوه ده، د وارداتو د دې طریقه بله ده. بعض وایي زه د توتي په واسطه معلوموم چې ستا نصیب څنګه دی، بعض وایي زه یو پروګرام استعمالوم، او بعض وایي موږ پاڼې لوګي کوو او ته به هغې ته کښېنې او بیا سیب چې دی په ځان باندې څادر اچولی، په ځان پرپی راولي، خوله پرې راغلي چې هغه د ځان نه لرې کړي، تا ته وایي تا سره به دا کېږي، تا سره به دغه کېږي. زه د ده د عقیدې په باره کې یو خبره نه کوم، د ده خو عقیده دړې وړې شوې ده، څوک چې دا کار کوي. خو دا چې ولتلی دی د ده په باره کې تاسو څه وایي چې دا عقل کار کوي؟ عقل چې کله سلیم عقل یو صحیح که نه، نو سړی د خالق او د مخلوق په منځ کې فرق کولی شي. چې عقل کله برابري که نه، نو انسان تمییز کولی شي د خیر او د شر په منځ کې. او چې کله عقل برابري که نه، نو سړی تمییز کولی شي د نقصان ورکوونکي شي په منځ کې او د فایده ورکوونکي شي په منځ کې. چې عقل د انسان برابري، نو دی د غلط او د صحیح په منځ کې تمییز کولی شي، د حق او د باطل په منځ کې. ځکه خو ګوره الله رب العزت قرآن کې ځای په ځای دعوت ورکړی دی د عقل استعمالولو ته، سوچ کولو ته، فکر کولو ته. ګوره موږ چې کله عوام دي او که خواص دي، د چا خبره بیان کړو چې یاره یو سړی لګي او دا قصې بیانوله په منبر یا په روډ کې یا په میدان کې او که په هر ځای کې ولاړ، نو بیا ورسره موږ دا ووایو، وایي دا لاندې چې ناست یو یاره د دوی د عقل دا ورسره موږ دا خبر دغه ټیم کې ته شکر ادا کوه. عقل الله رب العزت هر چا له داسې نه دی ورکړی چې هغه دومره استعمال کړي چې حق او باطل پې وپېژني، چې دروغ او رښتیا پې وپېژني. یو مسله باندې یو ماشوم پوهېږي، په هغې باندې سپین ږیری د شپېتو کالو او یا کالو نه پوهېږي، ځکه چې هغه عقل استعمال کړی دی دپاره نه دی. یو سړی وایي زه ستا مخ ته ګورم، زه ستا مستقبل معلوموم. دا چې د موحدینو بچی که نه او د شپږو اوو کالو هغه ورته وایي کاکا دروغ دی وایي. ته زما د مخ نه څنګه معلوموي چې زما سره به روان کال څه کېږي؟ همدې سړي ته سپین ږیري په لین کې ناسي نمبر یې اخیستی، پیسې مو ورکوي د دې لپاره چې په دې سړي باندې خپل نصیب معلوم کړي او خپل قسمت معلوم کړي. د عقل د ختمېدو غټه نښه دا ده، د عقل د ختمېدو ډېرې نښې دي. یوه نښه د عقل د ختمېدو دا ده چې سړی په دې پالګرو، په دې کاهنانو، جادوګرانو او کوډګرو پسې شي چې معلوم کړي د دوی نه هغه علم چې هغه الله په غیبو کې ساتلی دی. پوه شه چې دې سړي عقل نشته. د دې خلکو په دروازه باندې چې دې څوک ومولیدو، پټې سترګې دا وایي د دوی عقل نشته.
عقل کار نه کوي نشته معنی عقل کار نه کوي دې کې استعمال کړی الله ولې توفیق نه دی ورکړی یعنې یو سړی دروازې کې ولاړ دی پیسې ورکړي دي نمبر یې اخیستی دی ذلیل او خوار څه لپاره لکه وایي د ده نه تپوس کوو چې لکه دا زما به څه قیسه کېږي ها یعنې هغه وایي چې د غیبو معلومات کول غواړم چې څه به کېږي که چېرته دا غیب د ده نه په من ته معلوم وی دا کوم چې ناست دی نو دی به په ټوله دنیا کې د ټولو مالداره سړی دقه هغه ځان له په لوګو موګو کې ناست او تورې چې ډېره زوړندې کړي دی او یو سخا شکل یې په بد حال او بینونه ترې روان دي زما او ستا نه پیسې علي خپله خېټه پې ساتي او دی وایي ده ته پته دی چې زما سره به څه کېږي د ټولو نه مالداره خلک به دا وي ټولو نه مالداره خلک به په دنیا کې هغه دوی ولي ځکه چې د هر څه ورته پته او الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې څه وایي پیغمبر ته وایي دې خلکو ته ووایه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې ګوره زه د خپل ځان دپاره د نفع او د نقصان مالک نه یم د خپل ځان دپاره الا ما شاء الله مګر دا که الله وغواړي ولو كنت أعلم الغیب ما د دې دپاره دا آیت وایي ولو كنت أعلم الغيب أو كثرت زب غيب بويدي لاستكثرت من الخير ما بدزان دپاره خیر ډیر کړی مفسرین وایي د خیر معنی مال ما به دا مال سم ډیر کړی ځان دپاره چې په غیب پوهېږم وما مسني سوء ما ته به هېڅ مصیبت نه رارسېدی هېڅ تکلیف به نه رارسېدی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د آیت په تفسیر کې وایي معنی دې دا ده چې ما ته به دا پته وی چې دا کوم شی چې زه علم په دې کې زما دپاره فایده ده او که نقصان دی دا کوم شی چې زه خرڅومه په دې کې به زما ګټه کېږي که دې کې به زما تاوان وي دا اول نه به ورته دا پته وي نو تاوان به ورته چې ته رسېدلی وي نه به رسېدلی غریبي به پرې راغلی وي نه ملګري به شهیدان شوي وي نه به د لرې مخکې نه به ورته وي هلته مه ځئ هلته دا کېدو ولد نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته نشتي د غیب و هغوی که ما ته پته وی نو زه به هر خیر به ما سره وی د سره به شر ما ته راتلی نه د سره به مصیبت راتلی نه او دغه خلک خو دعوه د دې کوي چې موږ سره د غیب و علم دی نو بیا ولې دوی دومره بدحاله دي ولې دوی زما او ستا پیسو ته ضرورت لري ولې دوی د دوکو دړاکو ته ضرورت لري ولې دوی په بد حال ناست دي دلیل دی په دې باندې چې د غیب و علم دوی سره نشته داسې تشه دعوه ده او د دې دوه درې ایتونو نه بعد زه درته اورمه د دې نه بعد چې څوک هم دا دعوه کوي د غیبو او چې څوک یې هم مني چې او د الله نه علاوه څوک شتي چې د هغه سره د غیب و علم شتي نو دا عقیده د کفر ده الله وایي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وایي پیغمبر دې خلکو ته زمکې او اسمانونو کې چې څوک هم دي ګوره الله دې څه خبره کړې ده من في السماوات والأرض عام یعنی څومره مخلوق چې زمکې او اسمانونو کې دی دوی ته د غیبو پته نشتي هېچا ته پته نشتي اوس دې کې به ته ماته څه چې دغه جادوګر صاحب ته مستثنا دی هغه نجومي هغه پالګر هغه کوټګر هغه بابا هغه پیر هغه ولی هغه ګټه هغه ونه هغه شیطان هغه پیرې هغه ملائک هغه نبی الله خو لا يعلم من في السماوات والارض اوس که ستاسو دا کوټګر او نجومي او پالګر وایي د ځمکې او د اسمان نه بهر هغه جدا خبره ده خو الله وایي چې ځمکې او اسمان کې څوک دي نو د هغوی سره د غیب و علم نشته د پیغمبر باره کې واوره ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلو ګوره ما تاسو ته وی دا نه دي ویلي چې ما سره خزانې د الله دي یا ما سره علم د غیبو دی او همدغه خبره رسول صلی الله علیه وسلم هم کړې وه اوس چې د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشتي بل چا سره وي چې د نوح علیه السلام سره د غیب و علم نشتي بل به د چا سره چې د جبریل علیه السلام سره د غیب و علم نشتي بل به د چا سره او ځکه هغه تاسو ته ما واقع بیان کړې وه که نه یو خلیفه باره کې راځي چې هغه خبر شو چې علاقه کې یو نجومي پیدا شوی د خلکو ته د مستقبل خبرې ورکوي او دعوه د غیب وکوي
راویې غوښتو خپل دربار ته ورته وي زما ژوند به وګدي که ستا به وګدي هغه ورته نه څه به حالات داسې وایي زموږ د علم مطابق چې ژوند به زما وګدي ستاسو دا به زما دی نه لري هغه کس ته یې توره راکړه توره یې واخېسته په هغه زیت یې سر جدا کړو او بیا خلکو ته یې دی دروغو ته مو کتو که دی رښتینی یې ده به ویلی چې ته به لږ ساعت بعد ما کوتره کوې خو دې سره علم نه و د غیب و دا دروغجن دی په دې خپله دعوه کې ها او که الله رب العزت څوک په پټو خبرو پوه کوي که نه نو الله یې پوه کړي لکه اوس الله قرآن کې وایي چې زه غیب چاته نه ښیم الا من ارتضى من رسول الا دا چې یو رسول د الله ته یو پیغمبر ته الله وښیي نو دا ورته هم الله ښیي داسې نه چې هغه ته معلومه لکه اوس قیامت کې به څه کېږي بعض حالات الله رب العزت خپل پیغمبر ته ښوولي دي او ورته بیان کړي دي هغه موږ ته بیان کړي دي دا ابتداء رسول الله صلی ته معلوم بغیر د دې نه چې الله ورته ښوولی هغه ته معلوم نه د آخرت خبره خو پرېږده یو شرعي مسله حلال او حرام د هغه وخته پورې پیغمبر ته نه معلوم چې څو پورې ورته الله نه وښوولي الله ورته وایي پیغمبر ته ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ای پیغمبر نه ته د قرآن نه خبر وي او نه د ایمان نه خبر وي دا خو ته موږ خبر کړي پاتې له د آخرت خبرې او د قبر خبرې او د مستقبل خبرې دا که رسول الله وسلم بیان کړي خو الله ورته ښوولي دي که دلته یو اشکال زړه ته دا راځي چې کله ناکله د دې کاهنانو بعض خبرې رښتیا ثابتې شي هغه څنګه اولنۍ خبره هغه د یاد ساتي چې دوی خو یو خبره ولي چې هر څه یې ووایي او کیدی شي مستقبل کې هم دقه شان الله تا سره لیکلي نشي کېدی ستا به وي راروان کال نه بچی کېږي دا خو دې یو خبره وویشته کېږي به نه به کېږي ده ته پته هم نشته او راروان کال الله تعالی بچی درکړو نو ته به اوس چې وګوره هغه ته پته وه خو الله ستا په نصیب کې لیکلي چې روان کاله به ستا بچی کېږي لکه زه اوس تاسو کې یو کس ته ووایم دې ټول جماعت ته چې په تاسو کې به بعض کسان میاشت بعد کلي ته ځي بعض به پکې نه ځي میاشت بعد نو بیا چې وګوره ها دا کس ده ته غیب معلوم و ښه میاشت بعد به پکې کلي ته ځي هغه یو خبره هغه وکړه او یو سړی میاشت بعد کلي ته لاړ کله داسې کېږي کله لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې دا شیطانان د اسمان نه د خبرونو پټولو کوشش کوي یو خبره نیمه دوی کله کله راپټه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د هغې سره یو کم سل دروغ یو ځای کړي او خبرې بیا لاندې خلکو ته بیانوي نو یو کم سل خو دروغ ثابتې شي هغه یو پکې رښتیا ثابت وي هغه یو چې رښتیا ثابتې شي به دا کمزورو عقیدو والا پورې ونښلي وګوره ورته دا زه د مستقبل خبره کوم ښه د حال په باره کې درته څنګه پته لګي کله داسې وشي لکه بعض پسې ورشي کینې ورسره چې کینې ورسره نو ورته ښه ستا دا مسله د دې پلار سره ډېره سخته شوې ده نو هغه سوچ کړي چې دلته خو علما مسله بیان کړې ده او ډېر هغې هم دقې مسلې لري خو دلته خو علما قصه کړې نه ده هغوی ستا د پلار سره جګړه سخته شوې ده کله ورته وایي ښه دا خو ډېر بدتمیزه نه و دې ګاډي کې چې تا سره دا خوله واړوله او دا خبرې تا سره ورانې کړې داسې شي دته خو عقیده کمزوري ده دی آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا بل چې دی بیا د پیر صاحب منجور ته جوړ شوی یو ناول یې دننه ناځي بل ناول یې سره بیا په دروازه کې ناځي صرف دې خبرې متاثره کړو چې ده ووایي چې ته چې راتلې په دې ګاډي کې تا د سړي سره دا خبرې واړولې ګوره دا خو اسانه خبره ده د ده سره پیریان او شیطانان دي دا پیریان او شیطانان دله بعض خبرونه راوړي دله خبر راوړي دی نورو ته بیانوي پیریان او شیطانان خو دا کولی شي موږ ته خو ښکاري نه که نه الله زموږ نه پټ کړي دوی دا شیطانان د دوی خدمت کوي د دې جادوګرانو کوډګرو په دې چې کله دوی یو کفر وکړي یو جادوګر یې نیولی و سوډانی و او د دیزی حکومت نیولی و نو هغه بیا انټرویو ورکړې وه هغه انټرویو کې توبې وویسته توبې ویستې وه او بیا به خلکو له دعوت ورکو د توحید طرف ته نو هغه دا قصه ذکر کړې وه چې ما نه خلک تپوس کوي چې څنګه د شیطانانو به ستا خدمت کوو هغوی ما ته دا ویلو
چې ته به د قرآن ته دي کې هغه وړوکې نسخه چې کومې مصحف هغه به راوالې او هغې ته به یو تار واچې او هغه به او دسماتې راځي چې کمې په باتروم کې دي کې به یې زوړن کې کته نو هغه ما به هغې کې زوړن کړی نو دوی به زما خدمت کوه بعضو ته پکې ویلي دي چې ته به داسې ووایې چې لکه دا پلانې عبادت نشته دا خبره خو په خوله ته وړه ښکاري خو کفر دی لکه اوس شیطان ورته وایي زه به ستا خدمت هله کوم چې کله ته دا ووایې چې د مازدیګرې دا لمونځ نشته دا خبره کول چې د مازدیګرې لمونځ نشته دا خو کفر دی بعضو ته دا ویلي دي چې ته به په ګنده وینې سره چې هغه د ماهوارۍ هغه وینې د ګنده وینه په دې سره به د قرآن بعض ایتونه لیکي هله به موږ ستا خدمت کوو بعضو ته ویلي دي چې ته به لاړ شې پلاني ځای کې به پلاني مخلوق ته سجده ولګې بیا د لمن خدمت کوو نو دا سوچ مه کوئ چې دا شیطانان د دوی دپاره د دوی خدمتونه د الله د رضا دپاره کوي نه ده څه خباست کړی دی ځکه هغه تابعدار شوي دي نو په دې طریقو سره دا خبرونه دله راوړي خو دا خبر د مستقبل خو نه دی دا حال دی یا یو کار وشو نږدې وخت کې نو دې کې څه دي په دې قسمه خبرو باندې دوکه کېده نه دي پکار هوښیار اوسئ ویښ اوسئ او نن سبا خو د ټکنالوژۍ دور دی فتنه زیاته شوې ده د دوی خپلې چینلې د دوی خپل اکاونټونه دي په فیسبوک کې یوټیوب کې عام په دې ډیشونو باندې د دوی خپلې چینلې راځي او په هغې باندې ورته بعضې دیګې رابطې ورسره کوي هغه یو پروګرام ما کتو د دوی دا پروګرامونه زه کله کله ګورم دې دپاره چې راته پته وي چې دوی څه وایي څه نه وایي اگر که دا د عوامو دپاره نه دي جایز نو هغه دغه چا چې دا پروګرام کوو دی په یو ملک کې ناست دی ټلیفون چې ورته چا کړی دی هغه په بل ملک کې ناست دی نو هغه ورته وایي چې جي زما څه مسله ده او دا به څه کېږي او دا به حل شي او که نه هغه ورته وایي ته یو څادر راواله یو څادر راوالی وایي دا ناب که هغه ناب کړي بیا ورته لږ څه بعد وایي ته دا کولاو که اوس هغه څادر کولاو کړي وایي اوس یې ناب که چې ناب کې هلک کوي دې ته جادوګري وایي که نه نو ستا حالات نږدې وخت کې ښه کېدو والی دي اوس ته دې عقیدې ته وګوره ته دې کار ته وګوره ناست دی په یو ملک کې د هغه په بل ملک کې د تپوس دي کې او کپړه لنډه شوه او که کپړه اوږده شوه دا عقیدې ګورې د سوشل میډیا د خورېدو سره یو نقصان دا وشو چې لاشعوري طریقې سره پکې خلک اخته شوي دي ما بل اوس خبر وکړه د دې پروګرامونو کوم پروګرامونو مستقبل چې معلوم وي په دې فیسبوکونو کې راځي او پیدا کړي چې ته به را روان کال له څنګه دا ښه صحیح عقیدې ولیدې به م ورننوځي ته خو دې ته لږ سوچ وکړه کنه را روان کال به ته څنګه دا خو د غیبو دعوه ده ته څنګه ورننوځي قسمت معلومې او پروګرام ته وي دا پته لګي چې ستا ښه ملګری کم یو دی دا د چا چې ملګري دي ده ته پکې لا پته نشي چې زما ښه ملګری کم یو دی او پروګرام ته پته لګي چې د ښه ملګری پکې کم یو دی دا موږ په کوم طرف روان یو الحمدلله د مسلمان عقیده داسې صفا ده لکه شیشه شپه هم د هغې رڼا ده په دې قصو نه دوکه کېږي الحمدلله او ځکه زموږ ژوند ډېر په ارام الحمدلله سکون والا ژوند دی الله یې د مرګه پورې موږ ته نصیب کړي نه د کوټګرو په قصو کې یو نه د پالګرو په قصو کې یو نه د نجومیانو په قصو کې یو نه ستوري معلومو نه چاته خپل مخ ښایو چې هغه راته مستقبل بیان کړي نه پروګرامونو ته ورننوځو نه چا پسې ورځو چې دا ورغوی راله وګوري نه چا پسې ځو چې په توتیانو راله نصیب معلوم کړي نه چاته دې دپاره ټلیفونونه کوو نه هم دا عقیده شته چې د الله نه علاوه داسې څوک شته چې هغه په غیبو پوه دی هر څه الله ته حواله کړي دي د الله بندګي کوو اسباب لټو د ژوند د تېرولو او دغه وایو چې مستقبل د الله په لاس کې ده او په الله هم ښه ګمان دی چې څه کېږي هغه به ښه کېږي څومره باچایي ژوند دی څومره ښایسته ژوند دی او دا خلک په لویو غمونو کې اخته دي دا په دې قصو پسې چې لګېدلي دي
لویو غیبونو کې. او زمونږ د ملک او زمونږ د خلکو د پښتنو خبره کومه، دا غټه مسله ده. په پلانې کوډي شوي دي، په هغه جادو شوی دی، د هغه نه په هغه چا غوټې کړي دي او په هغې کې چوب کړی دی او چا تړلی دی او چا داسې کړي دي او چا دغه کړي دي. د دې قسمه خبرو د خورېدو لویه وجه یوه علم نه مخکې عقیدې کمزورتیا، د عقیدې کمزورتیا. دې ته جوهر علم هم نه دی پکار. یعنې دا نه چې یو سړی به امام زاهبي به ترې جوړ شي نو دی به په دې مسله پوه شي. زما ستا دا عقیده ده چې غیب باندې څوک پوه دی؟ الله. یو سړی راغی دعوه د غیب وکوي، د دې دعوې د رد کولو دپاره څومره علم پکار دی چې څو کتابه یې ویلي، چې یو هم نه یې ویلی، چې صرف دا عقیده مضبوطه وي چې د غیب و علم صرف د الله سره دی. دی به د هر چا دعوه رد کوي چې څوک د غیب و دعوه کوي. دلیل دی په دې چې زمونږ د خلکو ډېرو عقیدو کې کمزورتیا ده، عقیدو کې کمزورتیا ده. اسی دې حدیث ته غوږ کېږدئ. ګوره عمران بن حسین رضی الله عنهما روایت دی، امام بزار راوړی دی. لیس منا من تطیر او تطیر له او تکهن او تکهن له او سحر او سحر له. دې ته غوږ کېږدئ، زموږ معاشرې ته ګورئ. هغه سړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي په موږ کې نه دی، یعنې زموږ په امت کې نه دی چې بدپالي کوي. هغه سړی په موږ کې نه دی چې کهانت په خپله کوي یا ځي په کاهن پسې چې د ده دپاره یې وکړي. هغه سړی په موږ کې نه دی چې جادوګر دی یا د چا دپاره چې جادو کیږي، څوک چې ورغلی دی. ومن اتا کاهنا، او څوک چې لاړ په یو کاهن پسې. او ما تاسو ته ووایي که نه چې کاهن وویلی شي نو کاهن و اخوانه د دې چې څومره وروڼه دی ټول پکې دننه رالو. کاهن، نجومي، جادوګر، کوډګر، پالګر، ترویتي، چې کوم ته اقسام یادې دا ټول یو قصه ده. ټول د ټولو مین مسله څه ده؟ د غیب و دعوه. د ټولو مین مسله هغه د غیب و دعوه ده. د شیطانانو نه خدمت اخیستې دي، شرکیه عقیده، کفر په الله باندې. چې کوم سړی لاړ په کاهن پسې فصدقه بما یقولو، او دې تصدیق کوي د دغه خبرو مني چې او دا سړی رښتیا وایي، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. د انکار وکړو د هغه قرآن نه، کوم قرآن چې الله په محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی. ولې څنګه انکار وکړو؟ قرآن کې الله ویلي چې د غیب علم زمان علاوه بل چا سره نشته. د تصدیق وکړو چې نه د کاهن صاحب سره د ده سره مشتي، انکار یې ونه کړو. انکار یې وکړو. کم سړی چې د دې نجومیانو او پالګرو په خبرو یقین کوي که نه، تصدیق کوي چې او د غیب علم دوی سره هم برخشتي. دا زما فتوا نه ده. ګورئ بعض ویروي دا وهابیان په فتوو کې ډېر سخت دي. دا د وهابیانو فتوا نه ده، نه دا فتوی زمونږ سره چې فیکټري پرته ده چې به یې کې جوړو. دا خو د هغه رسول صلی الله علیه وسلم فتوا ده چې زما پې ایمان دی او ستا پې ایمان دی. دا د هغه فتوا ده. بل روایت واوره، امام طبراني راوړی د واثله ابن الاسقع رضی الله عنه روایت. من اتى کاهنا فسأله عن شيء، څوک چې په کاهن پسې لاړ او د څه خبرې ترې تپوس وکړو، صرف تپوس، تصدیق لا نشته. حجبت عنه التوبه 40 ليله، څلوېښت شپې الله د ده نه توبه بنده کړي. فإن صدقه بما قال كفر، او که تصدیق یې ولو وکړو نو بیا خو کافر شو. بل روایت واوره، دا امام مسلم راوړی دی. من اتى عرافا، څوک چې لاړ په نجومي پالګر پسې، فسأله عن شيء، او څه تپوس یې وکړو، فصدقه، او تصدیق یې ولو وکړو، نو یو روایت کې خو دغه دی چې فقد کفر بما انزل على محمد. بل روایت کې دی فسأله عن شيء، تپوس یې تصریف وکړو، لم تقبل له صلاة 40 یوما، څلوېښت ورځې ول الله لمونځ نه قبلوي.
یعنی صرف لار تپوس کوي دی په ګناه کې واقع شو کافر نه شو ځکه چې دی وایي چې زما دا عقیده ده چې د غیب و علم صرف د الله سره دی کافر کولی خو موږ نه شو عقیده د سړي صحیح ده خو دومره لوی جرم کې واقع شو چې څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلېږي او د لمونځ نه قبلېدو دا معنی نه ده چې لمونځ به نه کوي لمونځ د ده په ذمه دی دی به څلوېښت ورځې لمونځ کوي چې دا فریضه خو دې ساقطېږي که نه خو قبلېږي نه یا قبلېږي نه معنی څه ده اجر او ثواب ورته نه میلاوېږي نور لمونځ به کوي خو اجر او ثواب ورته نه میلاوېږي دومره لوی جرم کې واقع دی یاره چې زه ماسې تجربې کوم تجربې به نه کوي د دې خلکو خواله تګ او د دوی کته یا کفر دی یا لوی جرم دی او روا دي د هغه عالم او داعي دپاره چې هغه د دوی د حقیقت بیانولو دپاره د دوی خواله ورځي یا د دوی بیانونه اوري یا د دوی د پروګرامونه ګوري یا د دوی سره د مناظرې دپاره چې د دوی د خباست د خلکو ته راښکاره کړي دا د عالم او داعي دپاره څه دي جایز دي یو روایت کې داسې راځي امام ابن حبان راوړی دی او صحیح کړی دی ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده درې قسمه خلک جنت ته نشي تللی مدمن خمر چې همیشه شراب څکي ولا مؤمن بسحر او په جادو باندې ایمان لرونکی یعنی تصدیق کوونکی لکه ساعت مخکې من خبره وکړه ولا قاطع رحم او رشتې ماتونکی زمونږ مقصدي خبره کوم ځای کې ده د جادو باندې ایمان لرونکی جادو باندې ایمان لرونکی یو خو ایمان داسې دی چې سړی چې او جادو اثر کوي د الله په اذن سره دا خو زموږ د ټولو ایمان دی جادو باندې ایمان لرونکی معنی څه ده یعنی دا جادوګر کوډګر پالګر نجومي چې کومه دعوه کوي د ده په ایمان دی چې او دوی په دې دعوه کې رښتیني دي دا سړی جنت ته نشي تللی حدیث کې دا هم راځي امام ابو داود امام نسائی راوړی دی امام احمد هم راوړی دی العیافه والطیره والطرق من الجبت دا درې قسمه کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا جادو دی دا د جادوګرۍ په زمره کې راځي اول دی العیافه عیافه څه ته وایي پخوا د جاهلیت په دور کې د اسلام د راتلو نه مخکې د هغوی یو دا طریقه وه چې د چا به د یو کار اراده وکړه نو یو مرغۍ به یې کېنوله هغه به بیا والوځوله چې دا مرغۍ به یې والوځوله چې دا به په ښی طرف لاړه معنی ده چې دې کار کې خیر دی او چې په دې ګس طرف به لاړ دې کې شر دی نو بیا به هغه کار نه کوو دا عقیدې دي که مثل العنکبوت اتخذت بیته دا د جولاغ کور دی که دا اوس عقیده شوه یعنی مرغۍ ته څه پته ولګېده چې دې کار کې خیر دی او که شر دی نو د ده عقیده مرغۍ پورې تړلی شوې ده دا د هغوی یو طریقه دغه شان والطیره بدپالي دا هم په هغوی کې وه څه شی به یې ولیدو که نه په هغې باندې یو بد فال ونیو لکه د کارګاه اواز به یې واورېدو بس 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 تبعي راتلو والی دی افسوس خبر دا دی چې پښتنو کې د اوس هم ډېرو ګوره دا عقیدې شتي د سپي غپا یې واورېده غپ غپ یې واورېدو مزه مزه راځي راځه ولې لکه ته خو وتې وي چې دا کار کوو وایي نه هغه سپي به کې وغپل روان دی یو کار په اراده تور سپی مخې له ورغی راځه راځه واپس راځه تور سپی مخې له راغی دې ته بدپالي وایي که نه د تور سپي د سپي غپا یا کارغه یا بل مرغۍ یا بل شی د ده په دې کارونو کې کار څه دی او یو کار سر ته رسول نه رسول دا خو د الله په لاس کې دي د سپي غپا به چې الله زما دپاره په یو کار کې خیر اچولی د سپي غپا به ما څه منه کېده خیر او چې الله پکې راته خیر نه اچولی او سپی دته غاپي هم نه نو خیر به ترلاسه کړي دا دلته چې نن سبا د بېروزګاري دلته عامه شوي دوی ته کوم سپو غپلي دي که چا پکې تور سپی لیدلی یا د کارغه آواز مې اورېدلی
دا پالتو خبرې پالتو قیسې یاره ګس سترګه مې رپي ښه الله دې خیر کړي ولې سی چلې ګس سترګه ستا رپي نو سی چلې ولې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر کور ته ورغی او ښځې تعویز راګستی او زما دا سترګه رپي د دې د علاج دپاره یې تعویز اچولی هغه ته ګزار کو غوسه شو وی شیطان یې دله رپوي هېڅ هم نشته سترګه رپېده نه دا د رګ مسله ده د اعصابو مسله ده کله کله که خیال م کړی د سړي دا ولی داسې ورپېږي کله خپه ورپېږي سترګه ورپېده خو دننه چې ته رګ اخوا دېخوا شو انسان دی جسم دی دومره غټ سیسټم روان دی اعصابو کې څه مسله راغله یا یو سترګه ستړې شوه یا دغه شو موږ به سوچ چې چل کېدو ولی او چې ښی ورپي د خیر کار کېدو ولی او دا دومره د خیر کارونه چې شوي دي الحمدلله زموږ خو پکې ښی سترګه سره رپېدلې ده او ډېر مصیبتونه راغلي دي د هر چا په ژوند کې ګسه سترګه سره رپېدلې نه ده څومره کمزورې عقیدې جوړې شوي دي چې په الله باندې د چا مضبوطه عقیده وي د هغه د عقیده کېدی شي یاره وایي سهار چې ما د پلاني دا سپېره مخ لیدلی دی زما ټوله ورځ وایي سپېره ده لکه د پلاني د مخ ستا د ورځې په سپېروالي کې کار څه دی الله چې زما په نصیب کې څه لیکلي او زما په تقدیر کې هغه به ما ته رسي که زه سپېره مخ وینم او که زه ښایسته مخ وینم که نه نو دی چې بیا د ورځې څه چلو وشي هغه نو وایي دغه د سپېره زوی مې وایي سهار چې کور نه راوتم یې ولیدو وی د سره کار شتي نه دا د کوم ځای عقیده ده یو سړی وایي زه مؤمن یم زه به په الله باندې عقیده ده هغه دا خبرې کوي دغه شان والطرق الطرق څه ته وایي د ترک علماو ډېرې معنی کړي یو ده دا ورغوې لوستل ورغوې لولې لیدلي مې که نه داسې ورته ګورې څلور ښځې به دي یا روح وځي راوښځي چې زړه کې وایي هغه د یو نه تنګ دی پوه چې د راکنې او دوله په ورغوي کې وکتو چې څلور به وي خصوصا دا بې واده ورته سخت خوشحاله چې د یو بار باندې او هغه ورته لمنډه په ډسکاونټ کې څلور ورته ووایي څلور ښځې به دي ښه را روان کال دی لږ سخت دی او بیا به حالات ښه شي دلته څه دي تاسو خو ما پوهېږئ دې کې څه دي عقیده ګوره کمزوري ده په دې کې څه دي ښه وایي دا کرښې نه دي کرښې دا د چا دا کرښې چې دا دوه داسې یو ځای شوي او د دې نه یو اتیا نمبر جوړ شوی نو د دې سړي نصیب دا دی که د چا دي کې په منځ کې فرق راغلی او دا کرښې لګېدلې نه وي نو د ده مسله مړه داسې د ماشومانو خبرې کوو موږ په سکول کې وو ما ته یاد دي زه وړوکی وم او د پنجابیانو به اکثر دا قیسې ډېرې کولې خو د مور پلار نه به اورېدلې نو زه به کور ته رالم یو ورځ کور ته رالم نو زموږ والد صاحب الله دې په هغه باندې د جنتونو سیل وکړي او دا هر څه چې دي دا دعوت د الله د توفیق نه بعد د هغه محنت دی ما هغه ته وویل ما ورو دا خبره کوله ما ته دا ټولې ګډې وډې خبرې دي د دې ما ته زوی د دې لاس نه څه پته لګي چې څه به کېږي او څه به نه کېږي خو هغوی یو کلاس کې خبرې کولې وي چې دا کرښه داسې تلي دا داسې کېږي چې زه ځان لږ هم کې شوم ځکه چې دلته د یو کلاس کې زما دا کرښه لږ کږه وږه ده لکه باید دا کیسه ډېره ګډه وډه روانه ده کور ته چې رالم د دې لاس ته مې صحیح ده دا لګېدلي دي یو بچره خو د دې دا لرې دي کور کې بیا پلار ته ووایي نو هغه د الله جنتونه ورکړي هغه زه پوه کړم ما ته وایي چې نه دا د مسلمان داسې خبرې نه کوي چې څه کېږي هغه به د الله له طرفه کېږي او د الله نه ښه امید ساته نو اوس هغه ماشومانه او غریبانو ته هم ګناه نه وه ولې مشرانو نه یې اورېدلي دي که نه نو هغه به هلته راغلو سکول کې به قصه شروع کړه ما به ورته غوږ ایښود زه ته متاثره شوم چې دا به یې څه دي څه دي اوس په دې کې څه دي چې دی ګوري غل معلوموي غل د غل معلومولو اوس طریقه څه ده نوکې ګوري نوکې دومره کیمره دوکان ته لګېدلي هغه یې معلوم نه کړي او دا یارې په څه کې معلوموي په نوکې معلوموي غټه اداره د حکومت به په یو غل پسې ګرځي
سره د اسلحې، سره د سپو، سره د بمانو، سره د مزایلو، سره د انټرنیټه، سره د هر څه او غل معلومولی نه شي. او دلته یو یار خواله ورشه چې 2 ټیمه ډوډۍ هم پوره نه ده او هغه وایي جی دې نو کې معلوموي، دی به وایي تاله دغه معلوم ښه که معلوم یې کو نو دا هم څه دوکه کېږه پرې مه، د ده سره شیطانان دي که نه، پیریان ورسره نه دي، د ده خدمت کوي. ده له خبر ورکړو چې یاره دا پلانې شی د دغه ځای کې ایښودی او هغه تا ته وایي چې داسې به وي، دې کې څه دي؟ دا د غیر علم دی. خو هغه شیطان لیدلی و چې دا شی داسې شو، ده ته یې وایي، ده تا ته ووایي، په دې هم دوکه نه شي. دا پکې لا پرېږده، هغه یو پکې راوتی و، هغه ما له چې چیلنجونه را کول، خیر ما ته چې وي عربۍ کې به بحث کوو، تاسو ویدلی هغه وایي دلته یو پیر دی هغه سړي له بچې په خېټه کوي، سړي له نو بیا په یو بل عالم پې رد کړی و. ما خو د هغه جوابونه نه و کړي ځکه چې لایق د دې نه و چې جواب یې شی ځکه چې دا خبرې د علم نه دي. یو بل عالم به بیا رد کړی نو هغه به بیا واپس دغه کړی وي ته به ما سره ځې او که بچې یې دله په خېټه نه کړو که نه نو بیا ما ته وایه او بیا به یې لیونی ګرځي چې اوس دا قیسه ختمه څنګه کړم. دا د کوم ځای عقیده ده؟ ښه قبول کړې وره دا اوس خبرې دي یعنې ماشوم ته وکړه هغه هم نه مني. ښه د ده به مقتدیاني ګوره دا هسې ملا شوی دی نه د ده به شاګرداني، د ده به مقتدیاني، د ده به غټه خبره وي. دی بعضو مولیانو ته چې زه وګورم په دې عوامو مې زړه وسوځي والله چې تبه و برباد یې کړو. یو مې پرون نه نن سحر راته یو ملګري دغه مقطع راولېږه ما لا نه و اورېدلې، وایي دا سوچ مه کوئ چې دې پلاني تنظیم له ووټ ورکول عامه خبره ده، دا پیغمبر له ووټ ورکول دي. ته دې خبرې ته سوچ وکړه، پیغمبر له ووټ ورکول دي. یو عام ګناهګار سړی ولاړ دی، هغه د دین دپاره به څه کوي څه نه کوي او څه یې کړي وي څه نه دي کړي هغه هم موږ لیدلي دي خبرې. اوس ته تا وایې چې ده له ووټ ورکول لکه پیغمبر له ووټ ورکول دي. یو پکې لګیا وایي موږ یې ګټو، دې کال یې موږ ګټو، وایي زموږ په شا د پیغمبر لاس دی. لکه که ته ووټونه کوې که ته سیاست کې کار څه کوي کوئ خو ته الله او د الله پیغمبر پکې مرایه ده. ته پیغمبر ایله بیله د هغه نوم د خپلو ووټونو دپاره استعمالوي، د الله نوم د ووټونو دپاره استعمالوي، الله نه یېرېده پکار دي. نو دغه مولوي صاحب وایي چې لکه دلته پیر دی او هغه څه کوي سړي له بچی په خېټه کوي. قصه یې اورېدلې ده لکه حدیث یې ویلی چې د ښځې بچي نه کېږي، بیا موږ نه منله خو ځه د ښځې خو بچي کېږي اوس سړي ده. بعض خبرې سړی واوري سړی وایي چې وجاړو او که وخاندو. سبحان الله د دې کوډګرو د دې جادوګرو د لاسه د دې پالګرو د لاسه چې زموږ معاشره کومه ګډه وډه شوې ده. حدیث کې ګوره دا راځي چې مسلمان په مسلمان باندې حرام دی د ده مال د ده وینه د ده عزت د دې به خیال ساتلی کېږي. ته راشي وګوره که نه د دې کوډو منترو د لاسه څنګه کورونه تباه برباد شوي دي که نه دي شوي؟ د څه دپاره؟ د بدل اخیستو دپاره چې زما د پلاني سره نه لګي راشه په ده باندې کوډې وکړه، راشه په ده باندې جادو وکړه. د دې دپاره چې د دې کس سره دشمني ده پوره خاندان یې تس نس کړی دی، ښځه خاوند یې جدا کړي دي، ژوندونه یې د خلکو لنډ تنګ کړي دي، ظلم د پاسه ظلم، بهتان د پاسه بهتان، د سرکشي د پاسه سرکشي ده. دا ورب الکعبه څومره عامه شوې ده دا خبره، خصوصا په ښځو کې څومره عامه ده. پلاني به پلاني باندې کوډې وکړي، پلاني به پلاني باندې عقیده نشته. که چېرته دا پلاني خبر وی که نه چې دې کوډګر له تله څومره لوی جرم دی نو دا به نه وي تړی
که چېرته د دې خاوند خبر وی که نه د دې رور د دې پلار د دې معاشره د دې کور کې خلک خبر وی دا زنانه به کوټګر جادوګر پسې نه وی تللی دا به پالګرو پسې نه وی تللی زموږ معاشره به نه وی ګډوډه زموږ دویم دریم کس باندې به چا کوډي نه وی کړی نقصان خو ورکړی کېږي د الله په اذن سره جادوګر پسې تله په کوډګر پسې تله دا یرول دي د هغه عذاب کم عذاب چې د دې کس انتظار کوي مسلمانانو له تکلیف ورکول بیا په دې دا په ګناه د پاسه ګناه ده یو خو عقیده د ګډوډه شوه بیا د ترې سره پاره دی بل مسلمان له تکلیف ورکوي ستاسو څه خیال دی چې د دې سړي په باره کې آخرت کې به د څه حال وي څنګه یو مؤمن د دې لپاره روان دی چې یو خاندان تباه و برباد کړي څنګه یو مسلمان دې لپاره روان دی چې ښځه او خاوند جدا کړي دې څنګه ځان ته مسلمان وي دې دې لپاره روان دی چې پلار او بچي جدا کړي دې څنګه دې لپاره روان دی چې یو مسلمان بیمار شي او دې په کټ پرېوځي کوم ځای کې د ایمان کوم ځای کې د یره د رحمان نه کوم ځای کې یره د ګناه کوم ځای کې یره د دې کفر چې یاره زه به کافر شم او حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی اجتنبوا السبع الموبقات د هغه اووه کارونه نه ځان لرې وساتئ چې انسان لره هلاک کوي یو به څه ذکر کړی جادو دته د دې کار د انجام پته نشي ځکه ور روان دي ورب الکعبه د دې کوډو د دې جادو د لاسه خلکو ځانونه وجري دي په داسې قصو کې اخته کړي دي چې آخر هغه سړی مجبوره شوی دی ځان یې وجلی دی ښځه او خاوند خو یې دومره جدا کړي چې زموږ خواله خو په مخه دا مسلې راځي داسې چلی کړی دی چې کور یې ټول یو بل کې نښلولی دی نسلونه یې پې د خلکو تباه و برباد کړي دي عقلونه او فکرونه او سوچونه یې د خلکو ګډوډ کړي دي عزتونه یې د خلکو ګډوډ کړي دي دا معمولي جرم دی هغه خو پرېږده هغه خو لوی مجرمان دي هغه څوک چې کوي خو دا کوم چې پسې ورمات دي او کوي یې پې د بل د نقصان ورکولو لپاره د هغوی نه څه کم دي دومره دې مرتبې ته موږ راکوي شو چې یو خو عقیده ګډوډه شوه په الله باندې عقیده لاړه ډډه وړه تس نس ورسره دې ته ګوره دې دپاره روان یم چې مسلمان له نقصان ورکړه یوې خور له یو ورور له یو مشر له یو مسلمان له تنګې کړم او الله قرآن کې څه وایي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا او څوک چې اذیت ورکوي او نقصان ورکوي مؤمنانو سړو ته او مؤمنو ښځو ته فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا دې خلکو لویه ګناه بار کړې ده او بهتان بهتان دا دې څه دروغ خو به وایي که او لویه ګناه الله وایي دوی په خپلو اوږو باندې بار کړې ده زه د دې ځینه د دې مبارک ځینه دغه خلکو ته دا خاص نصیحت کوم دا کوم چې په دې کوډګرو او جادوګرو پسې ځي مسلمانانو ته نقصان ورکولو لپاره زه ورته دا وایم ته د اور نه نه هېرېږي زه دغه خلکو ته وایم ته د جبار د غضب نه او د غصې نه نه هېرېږي ته د دې نه نه هېرېږي چې یو مظلوم به الله ته وجاړي او د سترګو نه به یې اوښکې لاړې شي ته د دې نه نه هېرېږي چې د شپې به یو کس الله ته ودرېږي او الله ته فریاد وکړي ستا په باره کې او الله که موږ خبر شوی که نه چې څومره دردونه او تکلیفونه د دې خباست ته لاسه په کورونو کې دي څومره خلک سجدې او رکوع کوي او جړاګانې کوي او خیري دقه خلکو ته کوي چا چې دا کار کړی دی دا خلک به څنګه کامیاب شي په کور کې جړاس روانه ده سجدې فریاد الله ته روان دی او یا الله تباه و بربادي کوي چې چا دا کار کړی دی دا خلک به څنګه کامیاب شي زم چې د دې خلکو دا زړونه چې دي دا د کاڼي نه هم زیات سخت دي چې په دې طریقو سره مسلمان ته نقصان ورکوي خبره مې دا کوله چې عقیده دې هم لاړه تباه و برباد شوه ورسره ته هم لاړې تباه و برباد شوې او څومره لوی مجرم شوې د دې اوښکو به دنه تپوس کېږي د دې آه او د دې درد دا چې مسلمان ته رسي دې به دنه الله تپوس کوي دا د ښځې او د خاوند ژوند چې تنګ شوی دی لنډ شوی دی به دنه الله تپوس کوي دا وروڼه چې د یو بل سره وران شوي دي دا خپلوان چې یو بل ګریوان ته لاس اچوي دی به دنه الله تپوس کوي
دا چې بیمار شوی دی په کټ کې پروت دی د ده به د الله تپوس کوي او داسې پسې بیا ځه او د دې هر څه نه مخکې تپوس به د الله دا کوي چې ستا څنګه عقیده په دې خلکو جوړه شوې ده تا ځان ته څنګه مؤمن وې تا ځان ته څنګه مسلمان نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې په کورونو کې خپلو بچو ته دا خبرې بیان کړي خپلو ښځو ته یې بیان کړي خپلو میاندو ته پلارانو ته یې بیان کړي خپلوانو ته یې بیان کړي او چې خبره شي چې په کور کې څوک دا خبره کوي چې کوډګر لزم یا جادوګر لزم یا داسې مولوي صاحب لزمه اگر که د دم نوم وله ورکوي او تا ته ریکارډ معلوم دی چې د دا عقیده صحیح نه ده د دم غیر شرعي دی نو خپلې زنانه راټینګې کوي خپل کشران مشران راټینګ کوي خپل کورونه مه تباه کوئ زمونږ دا کورونه به هله په امن او امان کې شي چې کله موږ دا عقیده د کور هر فرد ته وښایو بیا به څوک کوډو له لاړ شي دا کاروبار چې د دې کوډګرو جادوګرانو نجومیانو زمونږ په علاقو کې روان دی وجه دا دی چې خلک ولځي خو که ما ورته دا خلک او دا خپلوان په صحیح عقیده خبرو کړو د دوی کاروبار به نور وچلي دلته څوک د کوډګرۍ دوکان کولاولی شي سعودي عرب کې څوک کولاولی شي د نجومیتوب څوک کولاولی شي دلته ولې خواله څوک ورځي د حکومت یاره خو سیټ ته که حکومت خو دې ځي ته رسوي چې نور پې بیا نه لګي هغه جدا مسله ده خو د ده خواله به راځي څوک هله دا که دغه زمونږ دا وګیري چې دانه نیمه ورځي نو هغه عیب د دوی نه دی د بهر نه سړی راغلی دی کاروبار دلته نه چلیږي دا کاروبارونه په هغه ځای کې چلیږي چې کوم ځای کې عقیدې کمزوري بل اوس مې یعنې دومره دوی ترقي کړې ده ما ته اوس که سوشل میډیا دور دی یو پروګرام مې کتو او د هغې په منځ کې اعلان راغی چې لاندې ورسره په کرښه باندې داسې دا خبره لیکلې وه که چاته هر قسمه مشکلې نو د پلاني عامل سره د رابطې نمبر دا عامل ټکی چې ووایي که نه پوه شي د کې چل دی لکه زمونږ په ملک کې په دیوالونو باندې ښه صفای لیکلي پلاني عامل او پلاني عامل او د کراچۍ ته چې ورشي هلته خو ټول لیکلي بنګالي عامل او بنګالي هلته دا ټکه ټوله بنګالیانو اخیستې ده دا قصې دومره ډېرې شوي دي دا به تا او په تا باندې چې چا څه چل کړی دی او به غریب ګډوډ شي چا پسې چل کړی دی نو دا څنګه لکه دا به مونږ څنګه معلومو نو ته داسې کار کوه سوچ کوه چې ذهن ته دې څوک راځي اوس هغه سوچ کوي یو کس سره د ده خبرې اورېدلې لازم انسان سره چې سړی ژوند تېری خو خبرې اوري هغې ذهن ته راغی هغه ته څوک راغی او یوسف ته وي ترس ویلی دقه دی عقیده خو پرېږده عقیده خو لاړه راله هغه ترس ویوله دشمن کو که نه دلته خدای جاهل لري د خو زړه ته دا خبره 100% پرېوته چې دا کار هم هغه کړی دی ځکه چې زما ذهن ته راغی او عامل صاحب وایي پیر صاحب وایي چې ذهن ته دې څوک راغی دا هم دقه دی یو کس ته ویلي وی چې ته کور ته ننوتې اولنی نظر دې په چا پرېوته ده به دا خباست کړی چې غریب ورنوته په ښځه یې نظر پرېوته دا حقیقي قصه راته کو هغه ښځه بیا طلاق او هغه ژوند لا ټول ګډوډ شو ولې ځکه چې هلته ورته ویلي چې ما ستا سیسټم برابر کړو اوس ته ورشه او کور کې چا دروازه کې چابي تا وهله او چې په چا دې نظر پرېوتو دقه ارامېتوب ټول ده کړی دی چې چابي تا وکړه ښځه په خیر نه راله په خیر علي پلانیه ده په نظر پرېوته دا ښه وګوره دا خو د لستون وار کمره کې دننه را سره دشمن جوړې وله تباه او برباد کړو مکان د مشران راوستل نو هغه چې کسان په دې موږ دا بدن دروازه دی کوو بیا کسان چې موږ بیماران یو رسې به تعالی سره په لاسې کېدو دم دی وو مخته برکات له داسې ګرمي وایو تاخیر برول نه زه تا مو چا څه نه دی کوي اول اول د لاسې ګرمي کې ورجاله سلګ له ګرمي نو ډېر نه ګرمي هغه دې تا مو چا څه دې سره دی وسم لاس ورې نیولې دی لاس ته ګرمي کنه ګور دا زه تجربه کوم تاسو کې یو کس ما سره کینی ما سره او زه پې دم اچوم صحیح شرعي دم په ده به دومره رعب راځي که نه یو خو رعب د دې چې استاذ دی بل رعب د دې چې یعنې ګوره
زما به څه حال وي په بیمار به یم که نه به او نه په ده به خولم راځي دی به رپېږي دی به ګډوډ کېږي او زه ورته بیا وایم په تا شوی دی تور دوی به رنګونه م راویستي دي په تا شوی دی او تور شوی دی زه محنت به موږ به هسې چلو کړو خو لکه څه مطلب دی سهولګي او په دې کې چې څومره پیسې دي که نه الله دې موږ ساتي دا په بل څه کې نشته چې خلکو ته خو مسلې دي او رامات دي بس بیا دله شوړه ورکوه دی او د طریقه کوي شوړه ورکوه طریقه تاسو ما کیسه کړې وه زه یو کس خواله ورغلی وم هغه دا حجامه کوله بدن نه د وینه نه وباسي بیا خلکو وایي دی دم مو اچوي ما ورته یاره ما قاري صاحب ماته یوه مسله ده وایي څه ما زه چې په هغو ورځو کې زما د معدې مسله وه او زه په ځان ښه پوه وم یاره ما زه چې درس ته کښېنم که نه په دې منځ کې زما په دې سر باندې بوج راشي چې دې به څه وجه به زما دا تندی داسې ولو تلاوت یې کوو هلته زمانو خو یې څه پټولی نه شو نورو باندې به هغه نور څه وي علما الله لا اله الا هو په زور زور لګیا دي زه ورته ښه بلکل ښه صحیح ناست وم یو 10 منټه پورې دی لګیا او تلاوت یې کوو زه ورته ښه صحیح ناست وم کله تلاوت یې ختم کړو ما ورته څه وکړو وایي دا ځای خو د دروند نه دی وایي دروند دی بس وی الله تعالی روغ صحت درکړي ګوره ما زما مو اول شک و چې چل دی مله ما خوښه 10 منټه دې زما ککرۍ نیولې دا به درنه نه بس ته راشه ما زه ستا 10 منټه نیسم چې دا درنې یې کړې درې 10 منټه راغله دا ځای داسې په زوره نیولی وی دا بیا چې لاس داسې لر کړو 10 منټه پرېږده ما اوس دا خپل سر لږ ونیو لږ سړي ته محسوسېږي لکه څه شی چې بیا هم پروت دي نه نه وي منې نه نه وي بیا موږ بې څه نه ستړي کې ما زه منمه دم درود خو چې شرعي دم درود یې که نه سړي تندی دی هسې ما سوچ کوو چې څومره عوام به ده په دې خبرو دوکه کړي څومره به مالونه په دې طریقه واري خلاصه د خبرې دا ده چې خپل بچي پوه کړي خپلې ښځې پوه کړي مشران کشران پوه کوي اعلان وکړه کور کې اعلان وکړه که په خپل رب باندې غیرت کوئ که نه او ورسره دا ټکې به ورسره زیاتي کو پوښتن چې مؤمنې غیرتي او بیا چې پوښتنې ښه غیرتي دی به په کور کې څنګه خبره نشي کولی دغه شان صفا ووایه وایه که خبر شو ما چې دا قسمه جاقې ماقې چا کړي دي که نه خیر یې نشته ته ګوره چې دا معاشره برابرېږي که نه برابرېږي دا کورونه برابرېږي او که نه برابرېږي الله دې زموږ د کورونو حفاظت وکړي الله دې زموږ د بیبیانو زموږ د بچو زموږ د مشرانو کشرانو دې الله حفاظت وکړي او په کومو مسلمانانو باندې چې جادو کړی شوی دی او کوډې پې شوي دي الله رب العزت هغوی له روغ صحت ورکړي او الله دې د دې مصیبت نه خلاص کړي او څوک چې زموږ عقیدې خرابول غواړي او په موږ کې دا خباثتونه خورول غواړي الله دې ورته هدایت وکړي که هدایت یې په نصیب نه رب العالمین دې د ځمکې د مخې نه ورک کړي الله رب العزت زموږ د ټولو حفاظت وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد